السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو د پښین ټایم چینل نقیب کزی درته حاضر یم. دا وخت زه په یارو باندې د حیدرزی سکول ته مخامخ په یو قبر باندې موجوده یم. دا قبر به تاسو ته د ښکاره کړم چې دا ډیر اوږد قبر دی او دا یعنی تقریبا دا یو قبر دی او دا دویم قبر دی. دا دومره غټ قبر دی، دې ته نوګزي بابا وایي نه. دا اوږد قبر دی او پر دا یارو باندې به تاسو ګرځئ او راګرځئ نه تیریږئ به، لیکن دې ته به نه یاست درېدلی چې دا ډېر غټ قبر دی. دا به د اول ځل پر پښین ټایم باندې د ښکاره کړو چې دا ډېر اوږد قبر دی او نګزي بابا ورته وایي. اصل کې دا د خلکو سره معلومات نشته. دا پیر جلیل نیکه یې ورته کوي، جلیل نیکه، پیر جلیل نیکه دا د یارو د حیدرزی والا بې پېژني. دا کتبه یې هم خرابه سوې ده نه. دا ډېر بزرګ انسان دی، خلک دلته دعاو لره راځي. نو دغه موږ تاسو ته دغه لږ معلومات درله درکړو چې د یارو پر مقام باندې دا تره یعنی په سیندو په هر ځای کې خو شته، لیکن دلته هم په یارو کې هم دا نګزي بابا چې دی هغه شته. پر دا یعنی دا یو ډېر ښه بزرګ سړی دی، پیر جلیل نیکه. نو حیدرزی سیدان خلک و د یارو د دا خلکو خو چې دی هغه یې پېژني. دلته زه به یې داسې ښکاره کړم چې څومره غټ قبر دی. د دې په متعلق ډېرې خبرې چې دی مشهوره دی. دا مشران خلک به مشران خلکو ته ور معلومیږي، لیکن نوي نسل ته دا نه دی ور معلوم چې دا یو ډېر غټ قبر دی. او دا پر کوم ځای باندې دی؟ دا د یارو د چیک پوسټ باندې. دلته زه به د ښکاره کړم د باندې بې احاطه د ښکاره کړم چې دا پر کوم ځای باندې دی. دا د حیدرزی سکول ته مخامخ پر بایپاس باندې د حیدرزی سکول ته مخامخ چې دی هغه یعنی دا حیدره کې موجوده دی نه پر دا باندې. نو الله پاک دې رحم پر وکړي، رحم و کرم پر وکړي. دغه یو معلومات موږ تاسو ته در ورسول. نقیب کزي ته ورکړئ اجازت. د الله په امان.